محترم من اکثر دا خبر اورو او په کتابونو کې هم بار بار دا خبر ګورو چې خپل عادت خپلول پکار دي او بد عادت پر خودل فکار دي. نو سوال دلته کې دا پیدا کیږي چې آیا بد عادت بد ځان نه څنګه لري کې او ښه عادت بزان کې څنګه راولي. نو موږ او تاسو اکثر د دې غلط فهمۍ شکار یو چې آیا عادت په خپل بدل شي، ځکه د عادت بدلول خو ډیر ګران دی، دا خو ډیر کوشش غواړي. حالانکه دا هڅه عبث خبره ده، بلکې د یو څیز بار بار تکرار کول، بار بار یادول د دې عادت په خپل جوړیږي. چې کوم ښه عادت خپلول غواړي نو هغه بار بار تکرار کا، او چې ته کومه بده خبره هیرول غواړي نو هغه بار بار فریدا په خپل بده عادت جوړ شي. همدا کلیه په خپلولو سره تاسو نوې ماحول کې خپل عادت تبدیلولی شئ، خپل خوښه د نورو په خوښه باندې قربانولی شئ. تاسو چې په دې نوې ماحول کې کم نوې شی وینئ د دې موافق غور او سوچ کوئ، هغه به ستا دپاره قابل قبول او پسندیده جوړ شي. یقینا که چېرته موږ او تاسو په خپل عادت بدلولو کې لږ کوشش وکړو، د یو شي بار بار تکرار وکړو، یقینا چې دا عادت به په خپله په عبادت باندې بدل شي او دا عادت به زموږ او ستاسو د ذهن نه وځي.